ملګرو زموږ د لمر څومره غټ دی؟ زموږ د لمر دومره غټ دی چې په دې کې 14 لکه ځمکې راځيږي. زموږ هم د دغه لمریز نظام یوه سیاره جوپیټر چې هغه دومره غټه ده چې په هغې کې 1400 ځمکې راځيږي. زموږ دا ځمکه ځان له څومره غټه ده چې تر اوسه پورې یو انسان پیدا نه شو چې دا ځمکه یې ګوټ په ګوټ کتلي. یعنې تاسو سوچ وکړئ چې زموږ د آسماني نظام څومره غټ دی. بیا تاسو لمر هم پرېږدئ، جوپیټر هم پرېږدئ، بیا زموږ د ملکي وې ګلیکسي به څومره غټ وي. الله اکبر. چې په دغه ګلیکسۍ کې د لمر او د جوپیټر او زموږ مثال داسې دی لکه په ریګستان کې چې د شګې یوه دانه پرته وي، یعنې زموږ مثال داسې دی. خو بیا تاسو که د دغه ګلیکسۍ نه هم راوځئ نو بیا به زموږ دا غونډ کائینات څومره غټ وي. الله اکبر. بیا که تاسو د کائنات نه بهر ته راوځئ نو خبره ختمېږي نه، بیا هم دغه شان نور کائناتونه دي چې کوم ته میګاورس وایي، ملټي ورس وایي، یعنې هغه به بیا څومره غټي، هغه نور کائناتونه به څومره غټي او په هغې کې به څه بله زندګي وي او که نه، او کیدای شي چې هلته ټول نظام بدل وي، هلته وخت نه وي، هلته څه نوره څه وي، والله اعلم. خو زموږ کائنات دومره غټ دی چې د دې باره کې یو انسان سوچ هم نشي کولی. دا د الله تعالی کریشن دی، الله تعالی ته خوب واقف دی، د انسان د ساینسدان د وس کار نه دی.